السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تېره شپه د پاکستان سوپر لیګ کې د پېښور زلمي او لاهور قلندرز لوبډلو ترمنځ زبردسته بهترینه لوبه ترسره سول. د لاهور قلندرز لوبډلې لپاره راشد خان ښایسته بالینګ ترسره کړ او د پېښور زلمي لوبډلې لپاره بیا عظمت الله عمرزي. لاهور قلندرز د پېښور زلمي کیسه ور ختمه کړه او راشد خان د یو ځل بیا پایلوبې ته ولاړل. د پاکستان سوپر لیګ پلی اپ پړاو کې تر یوې زبردستې لوبې وروسته لاهور قلندرز د پېښور زلمي لوبډلې ته ماته ورکړه چې له دې سره پایلوبې ته لاره پیدا کړه او د پېښور زلمي لوبډلې سفر یې همدلته پای ته ورسوی. د پی ایس ایل په دویم ایلمنټر لوبه کې د لاهور قلندرز او پېښور زلمي لوبډلې سره مخامخ سوی چې د لوبې په پیل کې پېښور زلمي لوبډلې د لوبې پچه وګټل. لومړی د لاهور قلندرز لوبډلې پر وړاندې د توپوهنې پرېکړه وکړه. پېښور زلمي لوبډلې په ټاکل سوي 6 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې وکړې چې له ډلې محمد عارف 15 اتیا، بابر اعظم 42، بهنور اجاپکسا 24 ناسوځېدلې منډې وکړې. د لاهور قلندرز لخوا بیا راشد خان او زمان خان دوه لوبغاړي وسوځول. د 102 منډو هدف د لاهور قلندرز لوبډلې په 13.15 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او د 4 ویکټو په توپیر په لوبه کې بریا خپله کړه چې له دې سره پایلوبې ته هم لار پیدا کړه. د لاهور قلندرز لخوا مرزا بیگ 4-15، سام بیلینګ 27، سکندر آزاد 22 منډې وکړې. د پېښور زلمي لخوا بیا عظمت الله عمرزي زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړه، 2 ویکټ یې واخیستې. په وروستۍ کې که څه هم د پېښور زلمي لوبډلې خواري وکړه، خو په ځینو ځایونو کې د مس فیلډینګ له وجې دوی ونه سوه کولی چې لوبه په خپل کنټرول کې واخلي او د زیات فشار له امله لاهور قلندرز لوبډله بریالۍ سوه چې پېښور زلمي لوبډلې ته ماته ورکړي. د پاکستان سوپر لیګ پایلوبه نن د ملتان سلطان او لاهور قلندرز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلیږي او د پاکستان په وخت ماښام 7 بجې په لاهور کې پیلیږي. د لاهور قلندرز لوبډلې سره راشد خان لوبیږي او د ملتان سلطان لوبډلې سره اظهار الحق نوید لوبیږي. د دواړو د ځلیدو په هیله که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.